د طالب ځواکونو زبردست اقدام. هغه شخص چې د ایران په ملاتړ یې د افغانانو په ضد لاریون په لار اچولی و او د ایران غلطي کړنې یې ستایلې د طالبانو له لوري ونیول سو او د جاسوسۍ مرکز یې هم وتړل سو. دا چې یاد کس څوک دی؟ د څه لپاره د ایران هیواد ملاتړ کاوه او طالبانو کومه سزا ورکړه؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. طالبانو په کابل کې د ایران پلوه لاریون سمبالګر نیولي. د طالبانو امنیتي ځواکونو تېره شپه په کابل کې د هغه پارونکي لاریون سمبالګر نیولي چې څو ورځې مخکې له ایران سره د افغانستان د ترنګلو اړیکو باوجود د هغه هیواد په ملاتړ لاریون کړی و. ویل سوي چې د نیول سوو کسانو مشر یار محمد رحمتي نومیږي او تېره اونۍ یې د ایران د سفارت مخې ته د ګلانو د پاشلو او د ایران خلاف د افغان اعتراضونو له کبله له ایران څخه بخښنه غوښتې وه. د راپورونو په اساس نوموړي د ایران په مرستو د طبیان په نوم د یوه فرهنګي مرکز مشري هم کوله چې دفتر یې هم ورتړل سوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې نوموړی له عامه احساساتو سره د لوبې له کبله نیول سوی. تېره اونۍ په افغانستان کې د ایران د ځواکونو له لوري د افغانانو د شکنجې او سپکاوي له کبله مختلف لاریونونه وسول او په هرات کې د کونسلګرۍ دروازې ته اور واچول سو. له هغې پیښې وروسته یو شمېر افغان اهل تشیع چې خلکو د ایران په لاسپوڅې تورن کړل د ایران د سفارت مخ ته له ګلانو سره ولاړل او له هغه هیواد څخه یې بخښنه وغوښته. د دوی د مشر پر وړاندې د طالبانو تازه اقدام ځینو خلکو ستایلی، خو یو شمېر نورو ویلي چې خپل طالبان هم هره ورځ په نوو افراطي اقداماتو د افغانانو له احساساتو او برخلیک سره خطرناکې لوبې کوي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. تاسې د طالبانو د دغه اقدام په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې. د الله په امان.